د شمال ټلوالې پلوي او متعصب عالم ته د پخواني حکومت د یوه چارواکي غاښ ماتونکی ځواب. د شمال ټلوالې یو متعصب عالم چې ځان په اصطلاح د 34 ولایتونو د علماو رئیس معرفي کوي، د پخواني حکومت د لغمان والي لطف الله مشلي یوه نوي ټویټ ته غاښ ماتونکی ځواب ویلی. لومړی به راشو چې مولوي حبیب الله حسام څوک دی. مولوي حبیب الله حسام په پنجشیر ولایت کې زیږېدلی او 48 کاله عمر لري. نوموړی په 1408 کال کې د کابل په دارالعلوم کې استاد شو. په 82 کال کې په ولایتي شورا کې د کابل د خلکو استازی وټاکل شو او بیا د ولایتي شورا په داخلي ټاکنو کې د کابل د ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له نسکورېدو وړاندې د افغانستان د علماو د شورا د رئیس په توګه کار کړی. مولوي حبیب الله حسام اوس د مقاومت جبهې د رهبرۍ د غړي او د دغې جبهې د علماو د عالي شورا د مسؤل په توګه کار کوي. ویل کېږي چې نوموړی دا مهال د هېواده بهر په کوم ملک کې ژوند کوي او وخت نا وخت د اوسني حکومت پر خلاف ټویټونه او اعلامیې خپروي. حسام په خپل تازه له تعصبه په ډک ټویټ کې لیکلي: پښتانه ورونه چې ترڅو د طالبانو تحریک نه برات اعلان نه کړي، نو د قوم انفجاري، انسان وژونکي، د تمدن دښمن، د هېواد آبادۍ د دښمن په نوم به یادېږي. حسام په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې پښتون قوم چې د طالبانیزم نه برات اعلان نه کړي، نو د اسلام منبر، مسجد او قرآن د دښمن په نوم به پیژندل کېږي. د مولوي حسام یادو څرګندونو ته د پخواني حکومت د لغمان والي لطف الله مشل چې نوموړي هم په تیر حکومت کې په بېلابېلو پوسټونو دنده ترسره کړې لیکلي چې د شمال ټلوالې مشهور لنډغر او د شر او فساد فراریان خو هسې هم د نفاق او تجزیې اور ته پکې وهي. اوس یې په اصطلاح هغه ملا هم د پښتنو پر خلاف د کرکې او نفرت زهر پاشي. لطف الله مشل په خپل ټویټ کې وړاندې لیکي: پښتانه لویه سینه لري او له تعصبه پاک قوم دی، خو د خپل کلتور، هویت، دین او ملي مشاهیرو سپکاوي نشي زغملی. د لطف الله مشل په وینا ستمیان دي اول د افشارو د قاتلانو له حمایت، د 80مې لسیزې د داخلي جنګونو له عاملینو، د بن د قرارداد له امضا کوونکو، د کابل ښار له ورانونکو، د مقدس جهاد له بدنامونکو او د تجزیه طلبو له ملاتړ نه خپله بیزاري اعلان کړي، بیا به پښتانه د طالبانو د حمایت یا نه حمایت تصمیم نیسي.